ما پرنا لیدل نه د تور بوینا کړه دې سنگار سنگار دې لیلا کړه دې سنگار سنگار دې لیلا. سلامونه او احترامات قدرمنو افسر افغان یم. پوهنتون ادبي ستوري کوم چې شپږ کاله مخکې یو وړوکی تیغ یا یو وړوکی بوزغلی موږ کرلی و، نن د هغې نه یوه ډېره لویه ونه جوړه ده. نن د پوهنتون ادبي ستوري شپږمه کلیزه هم موږ مانځو او د دې تر څنګه د شپږو کتابونو مخکتنه یا مخ پرانیسته هم موږ کوو، لانچنګ سرمني چې څه ته وایي. دغه پوره غونډه کې څوک څوک دي، په دې کې به کوم کوم شاعران وي، په دې کې به څه کېږي، دغه هر څه درته ښیمه. ما سره پښتو میوزیم کم چې د پښتون تاریخ او کلتور یوه روښانه هنداره ده. شاته د ډېرې محترمې سلما شاهین بیبي پروفیسر ډاکټر سلما شاهین بیبي انځور هم ښکاري. دغسې سرې شنې زیړې پوکڼۍ هم لګېدلې دي. لا حال خالی خالی دی. بندې دروازې وهم چې ولې یې وهم، خپل زړه ته نارې وهم چې ولې یې وهم. موږ همیشه په خالی حالونو باندې راغلي وو، بیا مو دغه حالونه ډک کړي دي. زه د هر محفل نه ستړی کور ته راشم، زه په هره تڼ کې ځان زرې زرې کم. څوک چې ما او تا یو ځای لیدلی نه شي، ستا د خولې هغه خیرې به ورپسې کم. اوس به قافلې هم راځي، خلک به هم راځي، ماحول به را جوړو. درمنو څنګه چې مې درته ووي پښتو میوزیم کې ما په در ادمخیل کې د کرنل فوکس په یاد او د مس ایلس په جرمانه کې جوړه شوې یوه څوکۍ. زما بخمل ګېډی ګېډی زلف فیرنګ ویستې چې عجب خان راځي راځي زه به سرتوره یم. مس ایلس هغه میمه وه چې عجب خان وړې وه. د دې ځان له یو پس منظر دی او تاریخ دی، هغه به در سره هم بیا یو وخت کې شریکو. پښتو میوزیم کې زموږ د اتلانو، زموږ د مشاهیرو، زموږ د پوهانو عکسونه هم راځوړند دي. غني خان بابا، ورسره پخوا کې باچا خان بابا، بیا غني خان بابا او بیا حمزه بابا او دغسې خوشحال خان خټک او رحمان بابا. د پښتون وطن د تاریخي مبارزې د حوالې ډېرې پخې ستنې هغو پښتو میوزیم کې تاسو لیدی شئ. داسې که موږ راشو، کومې چې د لاس لیکلې نسخې دي هغه هم دلته په نظر باندې راځي. دا تاسو کتی شئ، دا ډېرې پخوانۍ نسخې دي، نو که څوک پکې څه هم ولاړولی شي او لوستلی شي نو دغه امکان لري. په پښتو میوزیم کې چې کوم شپږ کتابونه دي، د هغې مانځنه، د هغې مخ پرانیسته، په هغې کې یو کتاب د ډېر محترم پروفیسر ډاکټر خادم حسین صاحب دی. دغسې دویم کتاب د ډېر پېژندلي لیکونکي او شاعر حنیف قیس صاحب دی د سوات د سیمې، او بیا ډېر محترم نورالامین یوسفزی صاحب د هغو کتاب دی. علي خیل دریاب صاحب، اسماعیل گوهر صاحب، او بیا زمونږ ډېر خوږ او یو ښه صحافي او یو ښه شاعر روخان یوسفزی صاحب، د هغو دغه کتاب هم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. پوهنتون ادبي ستوري د پاس پښتونخوا اجلاس ته ټولو راغلو ښاغلو ته په خیر راغلی او هرکلی ویم. د ساحل صاحب د دغه شعر نه به یې راشروع کړم چې د مینې دوه جوارګر دوه تاوانیان دوه لیوني. د مینې دوه جوارګر دوه تاوانیان دوه لیوني، په ټول پښتون وطن کې زاو جانان دوه لیوني. نن د پوهنتون ادبي ستوري شپږمه کلیزه موږ مانځو. د دې تر څنګه د شپږ کتابونو مانځنه هم کیږي او د دې سره سره د پښتون وطن د یو ډېر لوی نوم د شعر او د ادب او بیا د سیاست د خدای بخلي اجمل خټک بابا لسم تلین هم موږ د هغه په یاد کې دغه غونډه را جوړه کړې ده. دغه درې غونډې په یو ځای باندې زموږ دپاره ارزښت او اهمیت نور هم سیوا شي. موږ سره ډېر لوی لوی نومونه هم دي دلته. زمونږ د شعر او د ادب مشران دي، زمونږ د تاریخ پوهان دي، زمونږ استادان دي. هغو نن موږ سره په دغه غونډه کې ګډون کوي. مخکې د دې نه چې موږ په باقاعده ډول باندې دغه غونډه مخ په وړاندې بوځو، غواړم چې زمونږ مشران پریزیډیم ته راشي، زمونږ د نننۍ
دغه غونډې صدارت به ډېر محترم پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب کوي. اباسین صاحب ته خواست دی چې هغه راشي او په خپله څوکۍ باندې کښېني. د دې تر څنګه صدارتي ایوارډ یافته ډېره پېژندلې شاعره، ډېره ښه نثرنګاره سیده حسینه ګل کاکا خیلې محترمې ته بلنه ورکومه چې هغه راشي او د مشرې مېلمنې په حیث باندې موږ سره په سټیج باندې کښېني. ډېره محترمه سیده حسینه ګل کاکا خیلې د نثر او د افسانې د دنیا پېژندلی نوم زمونږ استاد ډېر محترم نورالامین یوسفزی صاحب ته بلنه ورکومه. ستاسو د لاسونو په ډېره تکلیف کې هغوی هم او زمونږ یو داسې مشر چې د هغه مشر نه زمونږ صدر صاحب هم یریږي او هغو نه شعر لیکي نه نثر لیکي، خو بیا هم په موږ ټولو باندې نیغ په نیغه اثر دی. ډېر محترم فاروق شاه صاحب ته بلنه ورکومه چې هغو راشي او موږ سره په سټیج باندې کښېني. راشي تاسو به راځئ ګنې بیا خو پیسه مخکې نه ځي. او زمونږ د کوربه په حیث باندې زمونږ د وړو سره وړوکې د لویو سره لوی زمونږ تربیت کوونکې پروفیسر ډاکټر شیرزمان سیماب صاحب ته هم بلنه ورکومه چې هغه هم راشي او موږ سره ډېره زیاته مننه کومه. یو ځل بیا د څومره لرې لرې نه چې زده کړه کوونکي راغلي دي، شاعران ادیبان راغلي دي، زمونږ د دغه شپږمې کلیزې په اړه باندې چې دا غونډه را جوړه ده، بیا د اجمل بابا تلین او بیا دغه شپږ کتابونه، نو تاسو ټولو ته په پښتنه مینه باندې یو ځل بیا په خیر راغلی وایم. د تلاوت کلام پاک دپاره ډېر محترم شاعر طاهري صاحب ته بلنه ورکومه چې هغو راشي او د الله د لوی نوم نه د دغه غونډې پیل وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظیم. ډېره زیاته مننه کومه شاهد طاهري صاحب. دا هم زمونږ د پوهنتون ادبي ستوري د اجلاس ډېر کلک او پوخ ملګری دی. څنګه چې دیو خبره وکړه پوهنتون ادبي ستوري نن چې تاسو د غوز دا لویه ونه وینئ او دې بلها خوږې چغجۍ او میوې نیولې دي، ما ته هغه ورځ هم یاده ده چې په پرلان کې به د اباسین صاحب په مشرۍ کې موږ په ځمکه باندې کېناستو، نو ما سره یو پینټ و، هغه عجز به داسې خیرن پیرن شو، نو بیا د هغې انځلو به مونږ ایستلې کړو. چونکې ځمکه وه د هغه ځمکې نه تر دې ځای دا سفر د شپږ کالو د ازغل چې دی د افسري نه هم افسر افغان جوړ کړو، اګر چې ډېر سفر نور هم پاتې دی. دا د پوهنتون ادبي ستورو د اجلاس کمال دی. او زه دا ګڼم چې که چېرته د ساحو لیکونکو مرکې نه پس دلته د ځوانانو په صحیح ډول باندې روزنه پالنه کیږي، د هغو ادبي څڼه سترګه کیږي، نو دغه اعزاز دغه شرف هم د پوهنتون ادبي ستوري چې هغه موږ ټول د هغې ژوندي مثالونه وو. د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدی شي کنه، ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي کنه، ستا د سیلو او طوفانونو په ما یو وسویلی دی درلېږلی غواړم، ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لیمه راډک شو سسولی غواړم، هسې نه چونډ خولې ایستل کفر شي، هسې نه تا تم جړېدل کفر شي، د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدی شي کنه. اصلي خبره ده چې پوهنتون ادبي ستوري
دغه کم یو نوم چې دی دغه کم اجلاسونه چې د دې کېږي د دوی چې کم منشور دی کم کار چې دی کوي کم قدم چې دی پورته کړی دی یقینا چې دا د دې دور د لیکوالو لپاره د دې دور د زلمو لپاره بالکل یو مکتب دی یو یونیورسټي ده. ټولنې جوړول ډېر اسان کار دی خو ټولنې چلول چې کوم دي دا ډېر ګران کار دی. بلا ټولنې جوړې شي لږ وخت وچلېږي خو بیا هغه ختم شي. نو دغه ټولنه چې کومه پوهنتون ادبي ستوري په دې کې د اباسین صاحب او یا ډاکټر شیرزمان د دوی لوی لاس د دوی په شان پوهنتون ادبي ستوري پوره شپږ کالونه روانه ترقۍ کې ورته خلق کوي خیالونه روانه ترقۍ کې ورته خلق کوي خیالونه او پکې دي کمالونه او د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلې مزدورو د خپو ګوتې مې جوړې دي ستار بکروان زما ډېر خوږ یار ستار ځوان ښاغلي راشد خان راشد ته بلنه ورکومه چې هغه راشي او د ترنم په زانګو کې موږ له داسې ډوډۍ راکړي چې موږ ټول خوبولي او چارات وی جانان دی تور دے چارات وی جانان دی تور دے ما پرنا لیدل ندے تور وینا ما پرنا لیدل ندے تور بوینا او کھڑے دے سنگار دے لیلا او کھڑے دے سنگار دے لیلا او بیگا دما سراوا داوا بیگا دما سراوا داوا دسپی پا غپ سی بلس پر لانگت لما دسپی پا غپ سی بلس پر لانگت لما کڑے دے سنگار دے لیلا کڑے دے سنگار دے لیلا دلی بنے دپور پتریا دلی بنے دکور کوتریا سڑی ڈوڑے در لاپ جیب کی گرزہوں سڑی ڈوڑے در لاپ جیب کی گرزہوں کڑے دے سنگار دے لیلا کڑے دے سنگار دے لیلا بتا دے سو نکی گی یارا پتا دے سو نکی گی یارا ما دی خدای مړکی چې خبر اخلاص شینا ما دی خدای مړکی چې خبر اخلاص شینا کړه دې سنگار دې لیلا کړه دې سنگار دې لیلا. یاله که راشد ډېر دې ته مننه کوم ډېر فن یې وکړو او یو څه پکې داسې لږ هغه ریفرشمنټ هم پکاري چې کنه لکه په برټش هغه کې دا پروفیسر دی پروفیسر به ځان خپل لیب جوړي اسه ګورې نه پروفیسر کی دا دلته هم دغه څه دا خو زموږ پروفیسران لکه سستیو کی او دا هغه والا چې کوم دي د سوشل سبجیکټس والا دي د ساينس والا لکه ډاکټر یاسین دی په دې ډېر خوشحالي کې دي ځان خپل یو لیب کریټ او پر یو ریسرچ انسټیټیوشن کریټ نو د شاعرانو کې هم زه ته ګورم کنه نو اباسین صاحب دا شعر موږ به کلندر صاحب سره هم کېناستو هغه به په هغه صفاني اردو ساينس بورډ کې به کنه کلندر صاحب هم نو هغه وخت نه خبرې ته ګورم نو دا یو انسټیټیوشن دی او ډېر په طریقه کریټ کیږي روان دی او چې درې میاشتې مخکې مونږ کومه نیټه کېښودې په رودات کې هغه لیکلی شوي چې را روان اجلاس به د سپتمبر په 3 یا 4 چې کومه جمعه راځي هغه به وي نو ټولو ملګرو ته یاد نو دا د کمال خبره ده چې 3 میاشتې پس د اجلاس هغه ډیټ هغه ټایم ټولو ملګرو ته یاد او ټول ځان را رسوي او راځي. پوهنتون ادبي ستوري چې پوهنتون هم وي او ادبي ستوري هم وي نو ظاهره خبره ده چې په هغه تسبو کې چې بیا په دې تسبو کې تاسو کې د تسبیح ته کتلي دي دانو سر ته یو اوږد هغه لګېدلي وي هغې ته امام وي
نو چې په تسبو کې بیا داسې امام وي چې ټولې دانه وانه دانې یو ځای کړي هم وي، نو زما خیال دی چې داسې تنظیم چې دی نو هغه به د چې کوم شاعر او ادیب نه وي او طالب علم وي زده کوونکی وي نو د هغه دپاره به داسې تنظیم او د دې وجود او د دې سرګرمۍ هم نصابي سرګرمۍ وي. هغه به د هغه دپاره به تفریح هم وي او هغه به تېنه فکري رهنمایي هم اخلي، او چې کم شاعر او ادیب وي چې هغه ته کله مکمل عالیږي چې د خپلو مشرانو سره کښېني د خپلو پوهانو سره، نو د هغه دپاره به دا نصابي سرګرمي وي. د کلاس روم د حبس نه او د خپس نه بهر به یو داسې جانانه انداز کې هغه زده کړه کولی شي چې هغه د هغه شخصیت ادبي شخصیت چې د هغې روزنه او پالنه وکړي. ادبي کاروان یو پروګرام ما ته پروډوسر صاحب وایي چې ته به دا کې خو دا فارمیټ ته لږ واوره، نو هغه چې کله هغه پروګرام پلی کړو که نه په هغې کې یو اواز راځي وایي چې ډېر خوږ اواز دی، ډېر زړه راښکونکی چې الهي د خپل حبیب له برکته دا ساده انشا رنګینه د رحمان کړې. د خپرونې ادبي کاروان سره زه یم ستاسو قربانه حسینه ګل تنها. هغه وخت کې تنها وه، یقین وکړئ چې هغه اواز اوسه پورې زما په غوږونو کې کړنګېږي او بیا په هغه نقش قدم باندې موږ روان شو. نو ما به وایي چې د خپرونې ادبي کاروان ډالۍ په لاس زه یم ستاسو کورباب سر افغان. خو به هر حال دا هغه پیژندلی اواز دی چې د پښتون وطن هر بیبې کاکا مامای پیژني. د ریډیو د لارې هم یو ډېر لوی ونډی بخلې ده د پښتو ادب ته، دغسې د شعر د لارې او بیا د لر او بر پښتون رښتونې ښکلا ده. درنه پیغله، درنه پښتنه او درون ادب ساهو ادب یې تخلیق کړی دی. د خپل وحشت په انتها د خوري مې مورې ما پټه کا بلا د خوري مې، او یا بیا وایي چې اوس به راته سل خبرې جوړې وې ښه ده چې په لاسو مې بنګړي نه وو. ډېره محترمه سیده حسینه ګل دا خاتمه تاسو د زمونږ مشره مېلمنه ده چې هغه راشي موږ سره خبرې کوي. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د مازدیګر وخت او دغه وخت چې دی نو د خپل رومان د خپل لرلي رومان تر مخه باندې زموږ د پښتنو په ژوند کې د هغه پښتنو په ژوند کې چې د کلو د بانډو سره تعلق وي ډېر زیات اهمیت لري. نو خدای دې وکړي چې دغه شیبې تاسو ته یو تازګي درکړي. او بل دا پروګرام هم دا غونډه چې کومه ده نو دومره ستړیا نه لري، تاسو ښه تر تازه یې ناست په یو. زه تاسو ته په دې نننۍ غونډه کې کومه چې د پوهنتون ادبي ستوري د شپږمې کلیزې په مناسبت باندې را جوړه شوې ده تاسو ته مبارکي در کوم او د خپل ځان دپاره دا یو ډېر زیات لوی ویاړ ګڼم چې په دې غونډه کې زه تاسو ته مخامخ یم. تاسو یا شاته زما افسر افغان چې ما ته ډېر زیات ګران دی، زما ډېر زیات نازولی دی او د چې دا کومه حواله زما د پیژنګلو بیان کا نو زه هم ډېره زیاته لرې لاړم ځکه چې د دغه پروګرام سره د ریډیو دغه پروګرام چې کوم و د هغې سره زما یو خاصه علاقه وه او دا خبره بالکل درسته وکړه چې دغه پروګرام اصل کې چې نو زما د ادبي شخصیت د جوړونې یو محور جوړ شو. او بیا ما سره په دې پریزیډیم کې چې زما بل یو ډېر دروند خوږ ډېر محترم فاروق شاه چې زما ځان دی زما ځیګر دی او ما ته ډېر زیات ګران دی د پښتو دپاره د پښتنو دپاره د ده ستړیاګانې د ده هلې ځلې دا به هم انشاءالله د تاریخ یو ویاړلی باب وي او دا چې د ده وختونه د ده شیبې د ده ژوند دا ټول د زموږ سره وي، د ده مینه د زموږ سره وي، د پښتنو سره وي. نو انشاءالله چې دغه پښتانه بیا زموږ دا ځوانان چې کوم دي چې د دغسې ټولنو د سیوري د لاندې د دوی ادبي روزنه کېږي نو انشاءالله زه هیلې ساتم چې دا زموږ د یو روښانه او د ښه سباون نښې نښانې دي. هر یو شعر مې انقلاب دی ورته ګوره، زما هر ټکی کتاب دی ورته ګوره، او افسری د افسر نه چې افغان کو عباسین دی هم سیلاب دی ورته ګوره. ډېر محترم پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب ته بڼه ورکومه زموږ د افسر
بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر محترم سیدہ حسینہ گل صاحب مشر میرمنې، زما یار پروفیسر نور الامین یوسفزی او زمونږ روحاني استاد او ملګری سید فاروق شاه صاحب، زما خوږ کشر ډاکټر شیر زمان سیماب، ټولو مشرانو کشرانو السلام علیکم. بس تاسو ښه ستړي شوي یې او وخت هم ډېر تېر شو او خبرې چې ما څه کولې نو ټولې ملګرو کړي دي. په دې چې ما دا کار د دې لپاره شروع کړی چې زما دا کار اسان شي او دا کار اوس کامیاب شوی. په دې ډېر خوشحاله یم چې زموږ هغه ملګري چې په کومو مونږ اعتماد کوو او د کومو مونږ کوشش کوو چې یاره دوی ته یو پټلۍ یو لاره یو ګودر ورته سم کړو، هغه ملګري او د دې ضرورت په دې وجه محسوسېدو چې عموما ما به کتل نو کله کله به په مشاعرو کې په سوشل میډیا به یې داسې غیر معیاري شعرونه وویلی شو، نو هغې به زه ډېر خفه کولم. ډاکټر اسرار صاحب د الله لري، نو ډاکټر صاحب به اکثر چې کله به مونږ ملاو شو نو ما ته به ویل عباسي نه وی دا یو مشین چېرته پیدا کوو چې په هغې دا سکرینینګ شروع کړو د شاعرانو. وی دا شاعران اوس خطرناک کېږي ورو ورو. چې کوم څیز مونږ په ساحو لیکونکو مرکه کې زده کړی و د قلندر مومند صاحب استاد محترم نه، مونږ سبق خو په یونیورسټۍ کې ویلی دی، خو مونږ د ادب څه لږه ډېره زده کړه چې کړې ده نو هغه د ساحو لیکونکو مرکه کې د قلندر مومند صاحب په سربراهۍ کې او د دوست محمد خان کامل صاحب په سوري کې، ځکه چې کامل بابا چې دی هغه زمونږ د تنقید یو داسې بابا ادم دی چې هغه دغه ټوله لاره پرانیستې ده او هغه زمونږ ډېر د ټولو نه لوی نقاد دی. او دغه د ولسي ادبي جرګې اثرو د حمزه بابا او د هغوی د ملګرو اثرو چې هغه تر ساحو لیکونکو مرکې راورسېدو، بیا دلته ضرورت محسوسېدو او ما ته څو ځله ملګرو ویلي چې یاره دلته په کار داسې شروع شي. زما سره ټول نه ښه ملګری چې جلال خلیل و اختر ننګیال و یو دوه څلور ملګري په وخت کې اول نورو په سر کې افسر افغان او شوکت سواتی پکې بیا راګډ شو. نو دا ملګري ټول چې دي دوی ما نه نامې هېرېږي، ډېر ملګري پکې شامل دي. د باچا خانخول دی وایي چې په خدمت کې اختلاف نشته، اختلاف د خودغرضۍ نه پیدا کېږي، زموږ هېڅ خودغرضي نشته. زه ګورې هم دعوګیر یم د پوهنتونه د ویستورو او ما ته اباسین صاحب خبره کوله، یو وخت نو دا لاسې داسې ګماوې که اباسین صاحب وایي چې یو وخت چې د افسر افغان هېڅ شی هم نه و الله وساتم. په هر حال ډېره زیاته مننه کوم د یو راغلي ملګري. څنګه چې اباسین صاحب ووایي کله چې جذبې پاکې وي او سپېڅلې وي د هغې ریوارډ بیا یو ذات ورکوي چې هغه الله دی. د الله ریوارډ یا بدله ډېره لوی او د انسان بدله دومره لویه نشي کېدی. دغه سفر به هم دغسې دوامدار وي چې تر څو پورې د اباسین صاحب چې کوم یو بنسټ بنیاد ایښی دی موږ به هم ورو ورو دغه ځای ته ځان رسو او دغه زموږ د اباسین صاحب سره د دې خاورې سره د دې پښتون وطن سره ژمنه او وعده ده چې دغه لړۍ چې تر څومره پورې ممکنه وه د هر ځای نه به دا موږ جاري ساتو، ځکه چې دا د وطن رښتونی خدمت دی او هیڅ اعتبار پر روانو پاتې نه دی. اوس که جرګې لزم که شر لزم یوازې ځمه، دغه قافله که یوازې وه خو دا به روانه وي. مخکې له دې نه چې اجلاس راغونډ کړو رکیبۍ دي او پیالې دي کته لان کې، نور څه نشته دی، صرف چای دي کته لان کې، چای له به مونږ ځو.